بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. دې واقع د شعیب علیہ السلام بیانې اوم دلیل نقلی چې ګور الله وی مؤمنانو له نجات ورکوم او دشمن هلاکوما. شعیب علیہ السلام قوم کې شرک او دویم نمبر د معاملاتو خرابي و. د راغله دی غیله دعوت ورکی او غی انکار کړی دی، الله په عذاب راوسته دی. اس قال لهم شعیب کله چوی دوی ته شعیب علیہ السلام الا تتقون تاسو ول ځان نه بچ کوی د شرک نام. انی لکم رسول امین بشک از استاذ د رسول امانتدارم. زه د الله طرف نه چې کوم امانت د دعوت ما ته حواله دی پوره رسوم تاسو ته. نفتقوا الله دینا مخی آیات تی دا 176 یو پاتشو. کذب اصحاب الائکت المرسلین تکذیب کړو هغه بڼ والا د پیغمبرانو. د اصحاب الائکات دا د شعیب علیہ السلام د قوم نوم دی. دلته ونه ډېرې وي نو مدینم ورته وي او اصحاب الائکم ورته وي. بعض اگر چې ویلي دي دا جدا جدا قومونه دي، خو اکثر مفسرین وی دا یو دی، دا دوړ قومونه یو دي. مدین عام نوم دی او ایکو ته زکوي چې ونه پکې ډېرې وي خام او دا دعوت قوم لور کړی دی. وما سلکم زنه غواړم تاسو نام علیه په دې بیان باندې من اجر ساجر او مزدوری اجر الا علی رب العالمین. نه دي سماجر مگر پر د مخلوقات ته. او فل کیل ولا تکونوا من المخسرین. اوس دې د قوم د معاملاتو طرف ترازی د دعوت د توحید اور کو د فتقوا الله واطیعون و اوفل کیل پورا کے پیمانہ والا تکونو مکی گئے من المخسرین نہ کمی کون کنا. پیمانہ یعنی تول پورا کوئے او پتول کی کمی مکوئے او زمگا کی فسادون مکوئے. وزنو بالقسطاس المستقیم اے وزن کوئے پاغا تل نیغا باندے ہمیشہ تل نیغا ساتے دانا چی کمی کوئے پکی. ولا تبخسوا الناس مکم و دخلقنا شیاهم ندی غسیزون ولا تعثوا مگر زی فی الارض مفسدین. پس مکہ کی فساد کو ان کی زمکہ کی فساد مکہ و دخلقنا شیزونو کی کمی مکہ دی چه بچالا شی ورکو کم بے ورکو. لکنن سبا تلہ کی سوک سکارو کی یو سیزی اغا کم ورکی یا دا پیٹرول کیل پیمانہ دغی توی دا پیچ پا کم پیمانہ ورکی پا کم پیمانہ چه دا پیٹرول ورکی دا کیل لے او وزن چې کم دی دا یو طرف ته کاڼي واچي یو بل طرف ته سامان نو دا غتله ده د دوانو کې بدی خرابي کولا. کیل او پیمانه هغه وخت کې چې سو واتقوا الذي ويرګه دا غزاد نه خلقکم چې تاسو پیدا کړی اے ولا تبخسوا الناس مکم د خلقنا شو. قوم اعتراضونه شروع کړل په شعیب علیہ السلام. قالو دی ورته انما انت من المسحرین بشک ته خوې د سحر کړی شو نام. دا مخالفت دا قوم تا باندې خو جادو شوه دی ته مونږ ته بار بار هم دا یو خبره کې او بل خبره نه کې. ته خو د مسحرینو نه یا مسحرین مطلب دا چې ته دروغجنې ځان خبره جوړه او مونږ ته بیانې. وما انتم او تن الا بشر مثلنا مگر بشر زمو غونته. وان ظنک لمن الکاذبین او مونږ خامخا ګمان کو پتا د دروغجنو. اوس دی ورته وی مونږ پتا د دروغجنو ګمان کو چې دا ته سوې نو دا ته د الله طرف نه نبی نو دا مونږ نه منو. دا مبالغه د تکذیب کې. اوس ورته د عذاب اشاره کوي ځکه ته چې زه نبی مونږ باندې عذاب راولېږه کنه. فاسقط علینا کسفن راولېږه په مونږ باندې یعنی راو غرزوه په مونږ باندې کسفن یو ټوکړه من السما د بر نه د عذاب ان كنت من الصادقین کرشتنی. قال غوتی ربی عالم بما تعملون. رب زما خپوی دی پاغه سبانه جتا سوې کوي زما رب ته تاسو معلوم یې چې د عذاب مستحق کله شوي کنا ناغه تاسو حال معلوم دی. عذاب داغه اختیار کې دا زما اختیار نه دی ابه د باندې را لېږي. فکر دبوه بس دوی تکذیب کو د شعیب علیہ السلام نو فاخذهم بس اونی ودوی لرا عذاب یوم الظلام اغا عذاب د روزي د سوری او د صاحبان عذاب پر راغی. دینا مراد ویدا چې دی په علاقو کې باران بندو قاد سالی و
نو اوریځ رااله چې اوریځ رااله دوی ټول روتل دوی چې اوس په مونږ باندې باران کیږي او خمو سم راغی نو بده کې پدی باندې اور بر نه راوورید او ټول ادا سکل چې وې ستی اکل وې سوزر نو دوی جوړدا با باران کیږي رحمت کوئی هغه په عذاب راغی انه کان عذاب یوم عظیم بشک دا عذاب د رزلوی ان فی ذلک الایات بشک بدی واقع کې مخامخ عبرت ته و ما کان اکثرهم مؤمنین او نو اکثر بدوی کی ایمان وروړون کې وای نه رب کې خلن ستارب له هو العزیز خامخ زور ور دی په دشمنانو او رحیم مهربان دی په دوستانو و انه لتنزیل رب العالمین دې زن اخری باب ته اخره پوره پدې کې صداقت د قران او د رسول بیانې په لس وجو سره او دغه سیدا دنیا د عذاب تذکرم ده او د دوی د دوه شبهاتو جوابونه کې چې دی پر رسالت کړو دای تبا هم آداب بیانای و انه لتنزیل رب العالمین دوس صداقت د قران په دی اول آیات کې د باب ذکر کړي ځکه قران دوی مخړول نو تعریف اول د قران ذکر کړي او صداقت د قران او دا آیات ته دا آیاتونه چې په دې کې د قران تعریف الله کړی دی تاسو سو کوئی قران کې مونږ ته د قران تعریف او خیا نو هغه د سوره شعراء 192 آیات نوالا تراغ 195 آیات پورې د قران تعریف دی و انه بشک دا قران لتنزیل خامخا نازل شوی دی رب العالمین د طرف د رب د مخلوقاتو اغه رب العالمین کلام نه خدا د بنده کلام نه دی دا منزل دی دا لتنزیل مصدر مبنی للمفعول دی توي بمانه منزل را لګل شوی دی د رب العالمین د طرفنا او نزل به روح الامین اراوړ دی دی راغه روح امانتدار روح دی لراوړ دی خام یعنی جبرائیل په ذریعہ الله تعالی لګل دی سند مضبوط دی نو پدې کې خیانت نه دی شوی خام دا نو قران د صداقت دی او بیا سوی علی قلبک استا پسلمانه نازل کړي دي لته دیر پر شت من المنذرین د یرا ورکون کو نام د قران او د وحی هغه مرکز ته زړه دی نو قران به هم چې وینو پزله سره به وي پزله سره به دي تکینه او داسي بزله بنه کینه بیا اثر نه کوي ښا نو ستا پزلم دا وحی را لګل دا او ستا به ډیوټي سی منذرین چې شیت د يرون کو نام یعنی خپل دې ځکه نو بل ته به خې بیا دعوت پر دې کې ښا تر دې قران حق دی چې دا و نور ته بیا راسه او بلسان عربین په جب واضح د عربی د مبین خکارا عربی زبان کې دی هر څو کې چې کولی شی مبین نهایت فصاحت او بلاغت د قران ته اشاره ده و انه لفی زبر الاولین او یقینا خبر ده قران خامخ په کتابونو بنو کې مو اے و انه اے و ان ذکره بشک د دې قران د ذکر په مخکینو کتابونو کې مو د دې حقانیت هغه ذکر وکړه یا مراد د دې مضامین په اولین صحیفو کې مو مخکې توحید رسالت د الله صفاتونه اولم یکل لهم آیتن آیا نشتا آیا نه د دوی د پر آیتن دانه ښه دا بل صداقت ذکر کوي د دې چې د بنی اسرائیل علماء د دې قران په صداقت باندې پوي ولې د په کتاب کې د حقانیت راغلو آینه د دوی د پاره تندانه خا یعلمه علماء او بنی اسرائیل یعلمه چې عالم دي د دې په صداقت باندې علماء او بنی اسرائیل عالمان د بنی اسرائیل وګړه د بنی اسرائیل عالمان او تم پته و چې دا قران حق کتاب دی او اخري نبی باندې برازي او هغه هجرت د حبشه نه بعد نجاشی بادشاہ د حقانیت اقرار کړو کنه چاغه صحابي وتا سوره مریم یو هغه سترګو نوخ کې لاړې ولو نزلنا ولا باز الاجمین اگو چرته مونږه نازل کړو دا قران په بازا جميعانو فقراهو پس هغه لستل ودا علیهم پدی باندې نو ما کانوا به مؤمنین دوی نو جبا ایمان وروړې پدې الله بل وجدا حقانیت خي چې پیغمبر او قران دوه عربي دي کچره دا قران ما اجمی کرا لګلو په باز اجمیانو میرا لګلو نو دی بیا په اجمیانو خلکو ایمان نه وروړل ولې دی بزان ته عربي وی چې مخ عربي زبان والو دا خو اجمی دا او تعصب د وجنم ځکه چې عربی کې ترجمه اجمه کې د عربی غوندې کمال نشته دا ګور عرب په خپل
فساد بلاغت باندې ډېر فخرم کوي. عرب د نورو تعجم ولې وي، عجم ګونګیان ہوتا وي چې دا نور خو ګونګیان دی او فصیح بلیغ خو مونږ یو. ناغي زبان دا سره چاډر فصیح بلیغ دي. نو دا په باز اجمیانو راغله او دای لوستلې پدی دی بیا ایمان نه ورو. عربي کې مې درولې ګو عربي پیغمبران دې بیا نه منه. کذالک دارنګ سلک نه هو الله وي مونږ ورنن باسلې دي دا تکذیب فی قلوب المجرمین پزنون د مجرمانو کې زديان دی منیا سینا لا یؤمنون بی ایمان نه وروړي به په دې باندې حتی يروا العذاب الالم تر دې چې عذاب دردناک ویني. د منکرین د صدا د قران یا د رسول الله به منی چې عذاب ویني. زوی فیاتهم بسرا بشدوی ته بغتت عذاب اچانک وهم لا شرون دی ونه پويږي. فیقولوا بس بیا بدوی وی هل نحن منذرون آیا مونږ یو مولت راکړی شوی، یعنی موږ له سمولت راکړی کیږي بیا به مولتونه غواړي خو بیا به وخت تیری. اف بیا عذاب نه استاجرون الله وی دوی زمونږ په عذاب باندې تلوار کوون کړي. افرایت ایت ګوره ته خبرین متانا هم سینه کدی لمون فائدہ ور کو سو کلونا ثم جاءهم بیا راشد دوی ته ما عذاب کانو چودوی یو عدو جدي سره وعده کولې شو. دا زجر د ټول په استجال د عذاب باندې دوی زر عذابونه غواړي او الله وی چې عذاب راشي بیا د دنیا د اسباب ویلې اس فائدہ نه ور کوي. ښا ای بدغه سګيري بیا کچن کلونا تلمون فائدې ورم کونو بیا ورا شدید عذاب دماغ نه فائدہ ورنه کړه هم دي تماکانو اغه سيومت تاونا چې کم فائدې ورکول کیږي دوی ته د دنیا مال متا دار ستاله بیا اس فائدہ نه درکې او ور عبرت والا د مخکینو قومونو حال وګوره کړه. وما هلکنا موږ ندي هلاکړې من قرت یو کلی ولا الا لها منذرون مگر وغه د پر يرون کی او ذکر دا قران چې دی ذکر ای دا نصیحت تر دوی د پارا ذکر نه هم ذکر دی د پارا موږ نصیحت جوړ کړي دا نصیحت د پارا د نصیحت وما كنا ظالمین او نه یو موږ ظلم کوون کی نصیحت دین والا سبب وای چوغرا دا عذاب ولې راغی موږ باندې ظلم الله وي ز 50 ظلم نکو تا نصیحت دین انو واغسته خام پخپلا دا قران د نصیحت د پار راغلیو ذکرناهم ذکر دی لمونږه نصیحت ورکړو په دې نصیحت خودی نا غست وما تنزلت به شیاطین دا جواب د شبهه دی. شبهه دا و د دې منکرینو طرف نه چې نبی علیہ السلام کاهن دی ودا شیطانان د خبر ور کوي او ور دې مونږ ته وای نو جواب کوي چې نه دا خو روح الامین روړې دی شیطانانو دا وس نشته چې د قران طاقت لري. ښا وما تنزلت به شیاطین اے ندی کوز روړې دا قران یا نه نازلی کی پدې سره شیاطین شیطانان یعنی دا شیطانان نه دروړې خلان دي او ماین بغی لهم ندی ندوی طاقت لري د دوی نه جایز دي دوی لره او ما ستیونه نه دي د دې طاقت لري چې قران نعوذ بالله رضی الله کې سر کاوټ واچي انه بشک دویانه سم لا معذورون ندی دا اوریدن نه خامخه شړل کیږي دا چې شیطان اوري کنا نو شیطان منډه وخی چته ته شیطان دا روړې کاهن شیطان خود نه منډه وخی. فلا تدعوا مع الله نفي د شرف دعا ده او دوسو تعزیز فی تبلیغ دی په ذکر دا پینځو امور دای ته وای دا مسله بیانوا او د دې امور خیال ساته. فلا تدعوا مع الله مربل الله سره اله اخر حاجت روا بل فتكون من المعذبین بشبد عذاب یافتونا ګورې ک الله سره دی بل حاجت روا رو بل شرک دیو کو ته الله کوي خونه دا بل سے بهم کوي نو یاد ساته بیا بد عذاب یافتونه ښا عذاب په پتا باندې نازل شوان جرو یا رواشیرت کل اقربین خپل خاندان نیز دی. نبی علیہ السلام ته دایات چراغي د خپل خاندان ټول راغون کړو او هغه اعلان وته کړو چراش عزت اوس ته خبر کوم کړه دی غر ناخوا دشمن راځي ز تاسو ته وې نو تاسو به زما په خبر یقین کوئ ټول وې ته خو صادق امینی عزت تاسو ته چې قولوا لا اله الا الله وتفلحوا دا کلمه وې چې لا اله الا الله کامیاب بشه ناول اترا ابو لهب کانه را واغست او نبی علیہ السلام یې وښته علی هاذا جماعتنا تبلک یا محمد تا موږ دې خبر لرا جمع کړو نو دغل ته وګوره خاندان ته دعوت آیات راغی نو نبی علیہ السلام دې را جمع کړو وګوره خپل کور کې به هم د دې دعوت کې وانذر عشیرتک الاقربین و یا خپل خاندان نږدې او وخفض کوس کا کوس ساته جنا خپل وزر دی خپل وګد لمن اچاته تباګچتا تابعدار من المؤمنین د مؤمنانو خپل لاندې ملګرو سره
تابعدارو سره د شفقت رویه فینا سوګه کدي ستا خلاف کوي نو فقل ورته انی بریون بشک از بیزار مې مداینه تعملون چې تاسو عمل کوي کم خلق ستا خلاف کوي نبیات بیزاری بایکاټ اختیار کا او توکل علی العزیز بروسه کو پاغ زور اور ذات الرحیم چې مهربان ذات الذی غیرا ک چینی تا هین تقوم کله چې تو درېږي کله چې ته بیان تو درېږي نو هغه تعینی ښا الله وی ته فکر مکه ته په ما بروسه کړه ز تعینم خط کله چې دعوت تو درېږي وتقلب کا استاو لیدل راوړل فی الساجدین په سجده کوونکو کې موحدینو کې دا تک را تک تی چینی چروس پرز د عملګری ډیریږي او توحید منی نو الله تاغه ښکاری خاصه دا وړېدل راوړېدل په دې خلکو کې یو ورځ نبی علیہ السلام وی د شپې راووته ابو بکر صدیق رضی الله عنه دی نو د شپې قرآن وای خو په پازه وای اسې پسلو لګیا دی بل طرف ته عمر فاروق رضی الله عنه وکته هغه په تیز قرآن وای چې کله سبا شو نبی علیہ السلام دې تپوسو کو ویداتا د شپې ابو بکر رضی الله عنه ته وی په مذهب قرآن وای او عمر فاروق ته وی رضی الله عنه تا تیز وداولی نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته وی چې دا الله سره مناجات دي او زه په مناجات پټی نو زه پټ الله سره خپل خبرې کوم نو عمر رضی الله عنه ته وی ودا ما زکه تیز وی چې شیطان تختوم پدې ځکه شیطان غوسخل کو ته وسوسه چې دا تیز وی نو شیطان خو دې نه راځي شیطان منډه وی نو زکه تیز وی ما نو دا نبی علیہ السلام به خوشاله ده چې ملګری به قتل وګورا چې دا د زما ملګری قرآن سره وابسته دي ګرځي مهنت کوي نو خوشاله ده انه هو السمیع العلیم یقینا د الله اوریدونکو او پوهه ذات دی حلو نبیکم ایز خبر نه در کوم تاسو سلام تنزل الشیاطین علی من تنزل الشیاطین په دې آیات کریمه کې اوس دا تتمه نه پهله دا اعتراض جواب دی دوی دا شیطانانو وروړي کاهنانو الله سوئی ایز خبر نه در کوم تاسو سلامن پاغه چا بنین تنزل الشیاطین چرا گزیږي به شیطانان تاسو ته پته شیطان بچا را گزي او سروړي وی تنزلو را گزیږي علا کل افاکن بهر ډیر دروغجن سیم ګناګار تاسو خو دروغجن ګناګار خلک نو شیطان تاسو باندې را گزیږي ښا دې نبی باندې نه او نعوذ بالله دا کلام وروړي ای یلقون السما دوی اگدی غوگ واگ سر هم کاذبون اکثر بدوی کی دروغجنی یعنی یلقون السما اچھی غوگ سارن پا غوگ دا کاہن کی دا اصل کی کاہن لچی دا سمر خبر روڑی نو دا شیطان روڑی برا ودے خطا کنا دا ملائکو خبر بے اور ایدے و بیاوے دا کاہن پا غوگ کیا چولے او الشعراء یتبعهم الغاؤن شاعران یتبعهم الغاؤن روان دی پدی بسی سرکش دلتا پدی آیات کے اسو دبل شبهه جواب دی نبی علیہ السلام تدویوی ته شاعر او دا قرآن سری دا اشعار دی نو الله رب العزت دې جواب کوي الکه شاعران خو ای پس کو گمراهان خلق رواني او دین نبی پس ډېر اعلی خلق روان دي شعر اسی عقلی خبري او دا قرآن خدا الله کلام دی دا خبر استاسو ټیک نه ده ګوره استدلال بالصاحب والقرین سړی ته مو ګوروي ملګری ته وګوره وګوره د شاعرانو تابعدار گمراه سرکش خلکی او د دې پیغمبر ملګری خو سجده کوون کی دي الله ته جوړیدون کی دي دارنګ دنیا سره مين نه کوون کی دي او شاعران خو د دې دنیا سوچونه او فکرونه کوي نو شعرا شاعران چې دي یتبعهم الغاون روان دي پدی پسې سرکش دی بزو سرکش خلق روانه او پیغمبر پس ډیر اعلی خلق دي او د دې بد صفات بیان علم ترایتنو ګوره انهم بشک دوی چری فی کل وادن په هر وادي کې یهیمونا ګډ وډ روان دي هر کند کې با شاعر ګډ وډ رواني مطلب دا چې شاعر وګورم اغا بهوده کلام کوي متضاد خبرې کوي د چا مدح کوي د لالچ د پاره 2 روپیا ولا سکور کې بس د چا مدح وي د چا زم بیانې چا پس خلاف شر جوړي او د چا نه اسمان جوړ کې او چا نه سم ازمکه جوړه کی دا خدا کاری او دا پیغمبر وګوره د سره چې کم خلق دي دا خډیر اعلی صفات ولا دي دی خو حق ته حق وي باطل ته باطل وي او یهیمون تشبیه دا اوږي تګي او خانو سره ورکړه صحرا کې د خوراک په هرس کې هغه خان چې ګرځي را ګرځي هغه ته یهیمون وي نو دا شاعران هم دي سړي کړه
او حال د نبی علیہ السلام خدا لري چې د پیغمبر خبره د حکمت نه ډکې دي او دنیا پرستنه خالی دي. واد مجلس د مشاعره یا خیالي مزامین دی وي اسی بهونه تکینی اسمان ته وګوري او ځان ځان بشیرونه جوړي او په حقیقت کې سم ني او کله وای زبدل آغا ستوري را کوز کما او کله وای دا سپوږمۍ بدل را کوز کما خپل محبوب ته وای او نور چې کم دي سکولې نشي اسی خیالي کلام لیکي لګیای او د پیغمبر خبره په حقیقت باندې بنا دي. او بیا سو یو ګوره وانهم بشک د شاعران یقولون خامخاوی ما خبر لا یفلون چې عمل کینی وای او عمل په نه کوي. شاعر بڑے روچه توچه دی خبره کیو چې خپل عمل ته ګوره غسیمی نه دی بیا عمل او د پیغمبر او دغه صحابه دی خود قول فعل ډیر برابر دي د یو شان نه دی ښا وسوی الګ ټول شاعران په یو تل کې متلا خ شاعران هم پکشتخه خ شاعران پکې دي داغي اوس استثناء کوي الا الذين امنوا صفات د شعرا او د مؤمنانو کې شاعران تیر شوی دي او ډېرخه شعرونه ویلي دي. دا خو هغه بد شاعران چې هغه د نبی علیہ السلام پسې بد وي خ شاعران او دغه صفات لکه حسان بن ثابت رضی الله عنه عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه کعب ابن مالک رضی الله عنه د عبد الله چې کومو د نبی علیہ السلام نه په پهلا یو ورځ روانو داسې یو موقع باندې شعرونه وي د کافرو په خلاف نو عمر فاروق رضی الله عنه ته اشاره شه نبی علیہ السلام ته پرې د چې د مخ کې روانو د شعرونه وي ته د شعرونه په کافرانو باندې سم تیرونه لګي پرې چې وایي داسې وته بیا اعزاز امر کړی دی. حسان بن ثابت رضی الله عنه ته خپل نبی علیہ السلام زه سماو چراشه نا تو آیا او راشه دا شعرونه وایا ښا نو دا مقام د خ شاعرانو بیانیه مگر هغه شاعران امنو چې ایمان وروړي دا عقیده توحید دا وعمل الصالحات عمل هم کړی دی نیک د پیغمبر د سنت طریقې مطابق وذکر الله کثیر یادی الله ډېر ډېر او وند سرو بدله مخلی من بعد ما ظلمو پس تا نه چې پدی باندې ظلم وشي دا خ شاعران دی ګوره د اسلام دفاع کوي د پیغمبر دفاع کوي. اوس هغه اشعار وګوره چې د اسلام او د پیغمبر په دفاع کې د خ شعرونه دغه شاعران هم خ شاعران دي او یو داسې چې هغه لګیا دي شرکینه ناتونو شعرونه وای او لګیا دي سب نور سوي نو دغه بیا ټیک نه ده هغه دغه کې راځي یا نن سبا میوزیک والا شاعران پیدا شوي دي او میوزیک والا ناتونو والا شاته بلا ډولکیار څخه او دیو پکې ناتونه وای لکه دا خو ګناه ده دا خو تا غانا جوړه کړه په غانا کې او پنات کې بیا څه فرق شو داسې دغه بکی نو دا خنه دی خام او دی بدله مخلی پس تاینه چې په دې ظلم وشي یعنی شعرونو کې بدله د خلکو ناخلی خان د اسلام دفاع کوي وسیال او دا ګوره جذبه ورکی مؤمن لا او کافر ډسکرج کوي نو داسې شاعران خ شاعرانی وسعلم الذين ظلموا درچوا پوی بشا کسان ظالمان دي یا منقلبن کم زید اوړي دوی انقلبون دي اوړي الله وایذا تخویف ته دا خلق به پوي شي چې کم زین دوی انتقال کی بل زیتا دنیا عیش او آرام دی او دوی دې ته متوجي دي خپل ته ډېر تکلیف دی دنیا د محبت د وجه نه وره د توحید نه انکار کړي د پیغمبر نه التب الله وایذا دی پته ولګي دغه پورې سورې شعراء اختتام ته ورسېدو واخر روان اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آله كما باركت على ابراهيم وعلى آله ابراهيم اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. الله استا کلام موږ په دې عمل توفیق راکړي سنا دې درس تا نارینه زنانه ناس ته الله ټول لره دې بدله سمره ورکړي الله را چر حضرت صح حاجتونه دې پوره کړي بیمارانو الله صحتونه ورکړي دلته زنانه درس لبراتلا اغینن وفات شوې دي خصوصي دعا ورته کې الله دې دای کامل مغفرت نصیب کړي الله دې دغه د قران خدمت دغه هغه جن کې پکار راولي الله دې ورسو ته صبر جمیل ورکی او الله د کمې نه کې چکړې دي دلته پکار راولي هغه سخت د قبر عذاب د حشر عذاب نه الله محفوظ وساتي. سنو ملګری قران سره وابسته دي الله ټوله حفاظت فرمایي الله تمون رازش حرافت مصیبت نه موټول محفوظ وساتي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صلى الله عليه وسلم.